دې بحث کې زه تاسو ته د اناټومي د درس په هکله د مننجیا وبخښئ د سی اس اف یا سربرو سپاینل فلویډ په هکله یو څه درته وایم چې هیله ده ستاسو د توجه وړ وګرځي ځکه چې دا بحث زموږ تاسو په دغه کې چندانې تصویرونه نه لري نو خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي او څه ځینې زده کړي لکه دلته چې تاسو وینئ سی اس اف زموږ تاسو په بدن کې تاسو پوهېږئ چې سی اس اف په دماغ کې د لمف په یوه ارتباطات چې واقع دي فاصلې دلته واقع سوي دي په دغو فاصلو کې سی اس اف واقع دي په زیات اندازه سره سی اس اف زموږ تاسو د جنبي بطیناتو د پلیکسوس کوریډیس په واسطه موږ تاسو جنبي بطین ویل چې دوې دانې کورنو فرانتال درلود په دا کورنو فرانتال کې پلیکسوس کوریډیس ته سی اس اف ډېر تولیدوي په پارس سنترالس کې فلیکسوس کوریډیس ته مشمي ذخیره ده دا سی اس اف تولیدوي دغه رقم موږ تاسې په د وینټریکولس لاترالس په کورنو ټیمپورالیس کې په راسته او چپه طرف کې موږ تاسې ویل چې په دې کې پلیکسوس کوریډیس یا مشمي ذخیره سته دا سی اس اف تولیدوي دغه رقم یو مقدار سی اس اف د دماغ د سطحي کپیلري او د شوکي نخاع په واسطه باندې جوړیږي که موږ تاسې ټول سی اس اف په خپل بین البطني سیستم کې وګورو 150 ملي لیتر په ثابت مقدار موږ لرو ولې په هر یو ساعت کې موږ تاسې پوهېږو چې 200 ملي لیتره تولیدېږي که موږ 4 راواخو 4 ساعته په 200 کې ضرب کړو تقریبا 4800 ملي لیتر سی اس اف یا تقریبا 15 ملي لیتر تولیدېږي ولې د 15000 ملي لیترو جملې څخه 150 ملي لیتر ثابت مقدار دی په عادي حالت کې نارمل فشار 80 تر 100 ملي متر فی ستوني سماب تر مابین ځي که چیرې دا فشار لوړیږي نو پاتولوژیک حالات موږ ته بیا راښکاره کوي چیرې جریان کوي سی اس اف عادي تاسو په دې پوهېږئ چې په جنبي بطیناتو کې تاسو ویلي وو چې د جنبي بطیناتو څخه سی اس اف د مونرو یا د فورامین انټروینټریکولر ثقباتو په واسطه باندې راځي درېیم بطین ته د درېیم بطین څخه د اکودکتوس ریوي په واسطه باندې راځي څلورم بطین څخه د مجندې او لوشکا یعنې فورامین انټروینټریکولر ثقباتو په واسطه باندې چیرې جذبیږي سی اس اف لکه دلته چې تاسو په دې تصویر کې وینئ ګورئ دلته دا دوره ده د اراکنویي طبقه دا پیا ده د پیا او د اراکنویي تر مابین دا طبقه چې دا شین رنګ پیسې رنګ چې تاسو وینئ دا کوم سباراکنویدیل مسافه ده په دې کې دا د سی اس اف سته دلته موږ د اراکنویي د طبقې ذغابات یا ګرانولیشنونه لرو سی اس اف معمولا د دغو ذغاباتو په واسطه باندې جذبیږي زموږ تاسو د دماغ وریدي جیوبونو ته چې د هغو له جملې څخه یو دا یوازې دلته تاسو ته سینوس سجیتالیس سوپریور ښودل سوی دي و دې ته تخلیه کیږي نو یو مقدار یې د قاف وریدي سینوسونو ته راځي دغه رقم اول قافي زوج دوهم قافي زوج اووم قافي زوج او اتم قافي ازواج دا هم یو مقدار سی اس اف جذبوي خپله شوکي اعصاب اورده چې ده دا هم مقدار سی اس اف جذبوي سی اس اف زموږ تاسو په بدن کې څه یا قطني بزل چې دا یو میتود دی چې مریض د ستوني فقرات په ناحیه کې قبض کیږي بیا پس له جلدي انستزي د ورکولو څخه غټ نیډل چې مخصوص د سپاینل انستزیا دپاره دی هغه را اخلو د مریض د دوو پروسیس یعنې ال سي او ال 4 یا ال 2 ال سي تر مابینځ د دوو پروسیس پنځوس تر مابینځ داخلوو تر څو چې کوم سباراکنویدل مسافې ته ورسېږي سی اس اف د تروکار د لارې تروکار چې کوم وخت چې موږ
نیډل څه ایسته کړو سی اس اف یو شفاف سپینه مایع تخلیه کیږي نو موږ تاسې په دې طریقه سی اس اف ترلاسه کولی سو کله کله د سیسترنا د لارې څخه موږ تاسې ترلاسه کولی سو چې هغه یونه کې خطرناکه دي کله کله د ګټې په عوض ضرر پیښ شوي دغه رقم د وینټریکولر پنکچر د لارې یعنی موږ تاسې کولی سو چې د بطینات څخه د جنبي بطینات څخه د دریم بطین څخه د څلورم بطین څخه ترلاسه کړو چې دا هم خالي د خطر څخه نه نو مسون ترین طریقه عامه طریقه چې موږ هر وخت سی اس اف ترلاسه کولی سو هغه کومه طریقه ده هغه ال پی یا